ما ګورې نو د ستورو محفلونو کې به یم ستا د سوي سوي زړه په داغونو کې به. السلام علیکم ملګرو، د کومه ویډیو چې تاسو ولدله د دې پوره کاین ماسټر ډاونلوډ کړئ د پلی سټور نه، او تاسو چې کوم عکسونه ولدلو نو په د ویډیو کې چې دننه کې دا به د دغه ویډیو ډسکرپشن لیکلی، هغې نه به ډاونلوډ کړئ. هغه ډسکرپشن زه اوس تاسو ته ښیم. ډسکرپشن دلته به تاسو یوه ویډیو پلی کړئ. کله مو چې تاسو د ویډیو دغه ویډیو کتله نو دغه ویډیو دلته دغه نشان چې وي دا ځای کې لیکلی وي ډسکرپشن، او دلته دغه ځای کې مو لینکونه نه دي ورکړي، دلته شته لینکونه، نو دغه دلته دغه ډسکرپشن لینک وي، دا ځای کې ډسکرپشن لینکونه وي. او بله ویډیو به وکسمو د ډاونلوډ داس کې ډاونلوډ وسره اړوي ډسکرپشن دلته ډاونلوډونه مو ورکړي دي، دا لینک نه به کلیک وکړئ. چې کلیک مو په وکړلو تاسو دلته ډاونلوډ ته لوډ شي. نو دا ځکه ډاونلوډ ده، دا کلام ده، د موبایل ویډیو جوړه کړې ده، د بل ویډیو ډسکرپشن ده، او دغه ډسکرپشن دغه ویډیو لاندې ده. نو دا ډاونلوډ چې تاسو ووایئ دا ځای کې بیا دا ځای کې چې کوم فولډر تاسو ته خوند درکوي هغه فولډر ووایئ. نو دغه ډاونلوډ فولډر ووایلو، بیا به دا ډاونلوډ ووایم، نو تاسو ته ډاونلوډ شولو. ملګرو د دې پوره به کاین ماسټر ته اوس لوډ شو، دا ویډیو به جوړه کړو. دا د ملګرو به اوس دغه ویډیو جوړه کړو. تاسو به ووایئ یو دا به چې ووایئ، بیا به د کوز دغه ووایئ. زه به مونږ ته ویډیو عکسونه به راشي. نو دلته به ول دغه عکس ویر کو چې د کوم مونږ جوړ کړی ده، دغه عکس به ویر کوو. دغه کې چې تاسو څومره ویډیو غواړئ، 1 میلیون غواړئ، 1.5 ثانیې غواړئ، 10 ثانیې غواړئ، 20 ثانیې غواړئ، څومره ویډیو غواړئ. زه اوس دلته 10 ثانیې ویډیو غواړم. تاسو په خپله خواهه چې څومره ویډیو جوړوئ دومره تاسو عکسو ته وښکئ، یعنې سترې کئ ورته. نو اوس به لوډ شو، بل عکس به راغلو. دا بلډینګ عکس مې راوستلو، دا به داسې غاټ کړمه. اوس به دې هغې ته یو بل عکس راغلمو، دا عکس به ووایمو، دا ځای کې به کلیک کړم، کاپي ډاونلوډ به ووایم. نو دا به دې سره یو شی کړمو. دا مې چې کله یو شی کړو دلته بیا لیکله ده کروپ، د کروپ به ووایئ، دا به ووایئ، بیرته به دغه کروپ کړئ تاسې، یعنې عکس به نیم کړئ. عکس مې چې نیم کړو دا به 500 ته ورسوئ یا 45 په خپله خواهه چې تاسې څومره دا جوړوئ دومره یې جوړ کړئ. نو بیا به لوډ شم، یې بل عکس به راغلمه.
دا مې راوستلو، دا به داسې وړیکه کړمو، په دې ځای به ودرومو. اوس به دا به سره یو شی کړم دې سره، لږ به په دوه ګوتو وړیکه کړم چې د ویډیو زر جوړه شي. اوس به بل عکس یو ته راغلم، دا به تاسې دلته وړوئ او دا به داسې وړیکه کوئ، په دا ځای به ودروئ. دا به ورسره یو شی کوئ. اوس به بل عکسو ته راغلم، دا به وړیکه کوئ. دا به دغه سیټ ته بیا وړو، دا به ورسره یو شی کوم. نو اوس به دا عکس ووایو، بیرته به د درې ټکي ووایي، د درو ټکو کې دغه پنځم یې به ووایي، 1 2 3 4 5. نو دا ورک شولو، د بلډینګو څټ ته لاړو، بیا به د دویم هلیکاپټر ووایو، دا به پنځم ووایي، دا د بلډینګو څټ ته لاړو، بیا به د سپرلی جوز عکس ووایو، دا کې بیا پنځم هغه ووایو، دا یې بلډینګو څټ ته لاړو. اوس دغه د کونجۍ نشان چې وینئ دا به ووایئ، دا مو چې والو دې ځای ته به لوډ شئ، بیرته به د جامې نشان ووایئ، جامې نشان مو چې والو، دا به داسې غاړ کوئ. چې غاټ مو کړلو، نو اوس به تاسې دغه دې ځای ته ایسئ. بیا به د بل هلیکاپټر عکس ووایئ، د کونجۍ نشان به یې ووایئ، بیا به دې ته لوډ شئ. چې کله مو کونجۍ د جامه وواله، بیا به داسې تاسې غاړ کوئ، بیا به د دې ځای ته یوسئ. بیا به اوس بل عکس، د بل هلیکاپټر عکس ووایم، کونجۍ نشان به یې ووایم، دا به دې ځای ته یوسم، بیا به د جامې نشان ووایم، بیا به داسې غاټ کړمو، لږ به دا وړیکه کړم، ډېر غاټ شولو، بیا به داسې به لږ کوږ کړمو، بیا به دې ځای ته یوسمو. نو دا مونږ ته وشولو. اوس به عکسو چې څه رقم شولو، دا وشولو. اوس به بل عکس راغلم، دا مرغۍ مې راوستلې، دا به داسې لږ وړیکه کړم، دې ځای ته به یوسم، په دا اندازه به یې ودرومو، او بیا به د درې ټکي ووایم، د پنځم به یې ووایم، لوړ به شم، د عکس به سره یو شی کړم. او اوس به د کونجۍ نشان ووایم، کونجۍ نشان کې به د جامې نشان ووایم، بیا به داسې دې ځای ته یوسم، لږ به غاړ کړم. اوس به څه شی وکړم چې داسې کې یو بل هغه ده، پروګرام د دغه به ووایم، دا به تاسې په خپله خواښه څومره ورتتوئ، تیزوئ د رنګ په شکل، چې څومره تاسو ته خوند درکوي، متهو 90% تاسې په خپله خواښه چې څومره کوئ. اوس به یو بل عکس راغلم، 2022، دا به داسې لږ غاړ کړم، نو دې نه به یو عکس به بل پرېږدم، کپي به یې کړم، دا کپي نشان به یې ووایئ، بیرته به تاسې لوډ شئ دغې ته، د مچیوالو دا یو به ووایئ،
بیا به داسې یوسئ او بیا دې راوایئ لږ به داسې نور راویسم کور ته. اوس به دا عکسونه دې سره یو شای کړئ. بیا به تاسې به دغه ووایئ د کوزو بیخ ته د کور ته چې کوډ شول دا به ووایئ هغه کس به ووایئ. بیا به لوړ شئ دلته بلډینګ نښه هغه ده دا بلډینګ دی چې ووالو دا کې بیا لیکل د سکرینو اول دویم دریم څلورم به ووایئ. دا مو چې والو دا به تاسې 50 ته ورسوئ 50 ته یې رسوئ 80 ته یې رسوئ 70 ته یې رسوئ 40 ته یې رسوئ په خپل حسابو تاسې دا جوړ کړئ. دا داسې شول لکه د 2022 دغه کوزه سیره چې وي د په شکل شولو. نو اوس به بل عکس روغلم دا به داسې لږ غاړ کړم خپل اندازه به یې سره ولګوم. نو دا عکس به سره یو شی کړم. دا مې چې سره یو شی کړلو اوس به د 2022 دانې به دا به ووایم. بیا به د دلته درې بنګړي چې دي دا به ووایم. په د درو بنګړیو کې به د WW هغه یې لیکلي دي په انګلیش دا نه پوهېږم. دا که چې تاسو ته کوم خوند درکوي په همغه رقم یې جوړ کړئ. دا به دلته تاسې 45 ته یې رسوئ څو ته تاسې رسوئ په هغه تابع تاسې خپله تابانې جوړ کړئ. بیا به د بل 2022 عکس ووایم دا به د بنګړی هغه ووایم. دا به یې هغې سره یو شی کړم 45.15. نو اوس به دغه عکس ووایم په دا کې به د درې بنګړۍ نښان ووایم. دا به خیري سهار ته ورسوم. نور تاسې خپله خواهه چې څه رقم څه جوړوئ څومره ته رسوئ تاسې په خپله خواهه جوړ کړئ. اوس به وکړو چې مونږ ویډیو جوړه شوه که نه. نو اوس به دې ته یو زنګ وروغلم سودا زنګ آډیو به تاسو ته په دغه ډسکرپشن لینک کې درکړم هغې نه تاسې ډاونلوډ کولی شئ. د موزنډنه دویمه ویډیو جوړه کړې وه ټیک ټاک ته مې جوړه کړې وه. دې نه به اوس زه سودا زنګ پرېږدم. کوزې لیکل دي آډیو دا چې ووایئ دې ته به سودا زنګ به تاسو ته پوه شي ویډیو ډیلیټ کړئ. یو بلو دا ځکه چې تاسې اوسو هغه کس مو لږ درې خړ غوندې یا صفا کولی شئ. مو دغه عکس ووالو دا به زه صفا کړم د بلډینګو عکس به صفا کړم لږ تور ده. دلته به دغه ووایئ په دا کې به دا په خپلې صوبه چې څومره صفا کولی شئ په خپلې صوبه به صفا کوئ. دویم به دغه ووایئ چې څومره تاسو ته خوند درکوي. دریم به دغه کوئ چې څومره خوند تاسو ته درکوي هغه رقم سیخ کوئ. بل به دغه ووایئ نو تاسو ته به عکس د بلډینګو عکس صفا شي او بل به زه دغه عکس ووایم چې دا لږ صفا شي.
نو مونږ ویډیو جوړه شوله ویډیو جوړولو دپاره به دغه شی ووایم که ویډیو مو خوښه شوې وي مو د ویډیو د سره لایک کړئ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ یعنې ملګری کړئ نورو ویډیوونو دپاره انتظار اوسئ چې ښکلې ښکلې ویډیوونه دې ته راوړم